أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زمون د ژوند نور چې دی هغه د ډوبېدو طرف ته روان دی. یعنې یو هغه و خو هغه نور چې راختو، اوس د نور د راختو کیسه هغه ختمه شوې ده. بیا نور د اسمان په منځ کې مخه جوش او جذبه کي دقه نور کله ډوبېږي. زموږ د ژوند دا ماښام به کله راځي دې هېڅ پته نه لګي. نو عجیبه دا دی چې روان په دې سفر وي او ځان هم کم عقل کړی دی په زور. دې ته وایي ځان په زور کم عقل کول. لکه الله قرآن کې څه وایي؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله وایي غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي تر دې چې لاړئ مقبرو ته. مقبرو ته موږ لاړو بیا موږ پوه نه شو. څنګه لاړو مقبرو ته؟ مړي مو ښخ کړو، ملګري، خپلوان، استادان، کشران، مشران. څوک هم ښخ کړي دي که نه تاسو؟ چېرته چا جنازې سره تللي؟ د هغې نه بعد ومقه شاني، بلکې د هغې نه بعد خو هرس ښه ډېر شو. وګوره مړ شو، بچي ترې پاتې شو. نو که ده وله لږه ډېره شوړه جمع کلی وی ښه به نه زه یو ښه زور ورکوم. په ځای دی چې لږ عبرت یې ترې اخیستی وی، یار ښه په خټه کې ورننوتو او ښه ګډوډ شو. او ځکه ابودرداء رضی الله عنه باره کې راځي چې یو پیر جنازه روانه وه، نو چا ډېر تپوسونه کول، وي جنازه د چا ده؟ د چا ده؟ وی ستا ده. په دې هغه سړی پیکه شو، خفه شو. یا هغه ورته مه خفه کېږه زما ده، یا ستا ده یا زما ده. څه ناشنا جواب یې ورکړو. دومره تپوسونو ته څه ضرورت دی؟ خو یا ستا جنازه ده یا زما جنازه ده. نو دا نن چې موږ قبرونو ته کوزو، دا کوزونکي به سبا نور خلک به کوزوي. او دا نن چې موږ ته کور ته وضو راننوځو که نه، یو ورځ به ترې راوځو خو رانوځو به نه. او دا هر وخت کیدی شي. ګوره کله چې کور نه راوځي دا سوچ کوه چې کیدی شي زه بیا دې کور ته رانه شم. او دا جامې چې موږ ته اغوندو، نو دا سوچ ورسره په ټیم کوو چې ته به وباسي که نه څوک چې دې لامبوي هغه به یې درنه وباسي. هره جوړه کیدی شي، هره جوړه زما ستا دا کیدی شي چې قینچي پسې راولې او سري کښې رانه. دې ته هم چې ته سوچ کړی کنه؟ یو سړی به ما ته وایي چې څه ساده سړی، موږ دومره جوور په دنیا کې ورغلي یو، څه مزه کوي، ته راته کومې خبرې ذکر کړې؟ زموږ طبیعت دې خراب کړو. لکه مخکې ورځو کې ما ته یو ملګري وي، هغه د نصیحت په تور وي، ښکلې خبرې وکړې، ډېر متاثر و د بیانونه. خو ما ته وایي دا د قبر د عباس او د عذابونو د عباس دا سړی ډېر زیات یاروي. نو که صرف دا ترغیبي خبرې کېدی نو ښه به وي. ترغیبي لکه جنت او د الله رحم او الله غفور رحیم. نو ما بیا به دې دینداري کړې وې چې زه تا ته سهار ماښام وایم چې الله بخونکی دی، بیا به ته دینداري وکړې. زه راته دا هم وایم چې الله بخونکی دی، قبر هم دی، عذاب هم دی، او په هغې کې دا حال دی. نو چې د قبر او د عذاب او د الله د غضب خبرې درته پرېږدم، نو بیا به دې ګورې څه حالي. دا خو به لازم پکې دا خبره کړو. نو داسې نه چې سړی وایي چې یاره زما ښکلې دنیا روانه وه، د جمعې شپه وه، موږ ورته لا خوشحاله وو چې سبا چوټي ده، لږ به چاره شو دې دنیا ته بیا تا راپسې بله موضوع راواغسته. دا موضوع به لازم رالو، او دا ته هم رالې روزانه، خو سوچ مه کښېنه. که ته چې قرآن رالې کې دا موضوع شتي، ته چې حدیثونو مطالعه شروع کړې به کې دا موضوع شتي. لازم زه تاسو ته دا یو نصیحت په تور وایم، د یو ورور د یو ملګري نصیحت دی. اب تک یو پیر لازم وعظ او نصیحت د عالم یا اوره یا ګوره چې د هغې تعلق د آخرت سره یي، د دنیا د فنا کېدو سره یي، د قبر سره یي، د عذاب سره. اب تکې دا د کم سے کم اب تکې کم سے کم یو پیر لازم نصیحت اوره، فایده به یې څه آخرت فکر به سره پیدا کړي. بارک الله فیک. ژوندی به هر وخت به دا موضوع مخې ته وایي چې ته
زړه زموږ دومره زنګ شي او بیا داسې په میاشتو چېرته یو نصیحت واوري هغه په موږ باندې څه اثر کوي. پکار ده چې هر وخت موږ دا خبره درته مخې ته کوو. ما تیر شوي درس کې بیان کې د عمر بن خطاب سیرت چې بیانو رضی الله عنه، نو د هغه په ګوتۍ کې څه مهر لګېدلی و؟ کفا بالموت واعظا. دا د عمر بن خطاب په ګوتۍ کې مهر جوړ شوی وی مرګ کافي دی د نصیحت ورکولو دپاره. نو هغه چې به داسې ګوته ډکوله به داسې ګوتۍ به وړېده لکه مرګ، بیا به داسې څه کې مصروفه شو. ګوتۍ خو لازم د سړي دا غمې مخې له راځي که چې ګوتۍ مرګ داسې خلک مرګ رایدي. او موږ چېرته په میاشت کې نصیحت وکړو نو بعض وایي یاره وایي چې دا خبرې سړی لګیا رهي، یاره یې نه د دا هغه مزې پې لګې کرخې پکې راځي چې ګډه وډه کېږي لکه خبره چې دې دلاسې پې خبرې دا حقیقت دی. شئت ام ابیته، که غواړې او که نه غواړې. ښه زه داسې کار به وکړو ما او تا به د موضوع بنده کړو، بلکل ملف به بند کړو او ښه ټیټ ربړ نه اوسپنه به دې ته وکړو، یو تورې تیرې ته به یې ګزار کړو، نه به یې ته بیانې نه به یې زه بیانوم. مرګ به راځي. نو څه فایده چې مونږ خبره تورې تیرې ته ګزار کړه؟ څه فایده وکړه؟ که چېرته موږ د دې مرګ نه خلاصېدی په دې یاره والله دا موضوع به م پرېښودی خو مونږ وایو چې د مرګ نه خلاص شوی، خو خلاصې خو هسې هم نشتي. نو ښه دا نه ده چې ما ته دا موضوع واورو او د خلاصې چې ترې نشتي د هغې دپاره تیاری وکړو. ښه دا شوه که نه؟ ځکه که ما ته د دې موضوع نه ځان غافله کړو بیا هم مرګ راځي، او که ما ته دې موضوع له توجه ورکړو بیا هم مرګ راځي، او په هر حال راځي. نو چې په هر حال راځي بیا ما ته پکار چې دې کې جوور سوچ وکړو. او رسول صلی الله علیه وسلم دا یره وه په امت باندې د دنیا کې ډېر ورننوته. هغه حدیث واقع موږ 2-3 پیرې بیان کړی د عمرو بن عوف الانصاري رضی الله عنه، او دا روایت صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه بحرین ته لېږلی و چې د بحرین نه جزیه راوړي. دا سیرت کې هم خبره بیان شوې ده، د حدیث نورو درسونو کې هم بیان شوی. نو هغه د بحرین نه ډېر مال راوړی و، او په هغه ټیم کې غربت عام و، صحابه کرامو په منځ کې غربت عام و. نو انصارو ته پته ولګېده چې یاره ابو عبیده مال راوړی د بحرین نه ډېر زیات. نو بس هغوی سحر منزله ټول جومات ته رالو، لکه چې رسول الله وسلم به یې تقسیموي نو چې موږ ته پکې برخه میلاو شي. رسول الله وسلم چې کله مونځ وکړو سهار دا مونځ سلام یې وګرځو د خلکو ته یې وکتو نو فتبسمه مسکی شو. وی ما ته ښکاري داسې چې تاسو د ابو عبیده نه خبره شوي یې چې مال یې راوړی. هغه ورته اجل یا رسول الله. رسول الله وسلم ورته یې زیری در در کوم، ښه مطمئن اوسئ، هر چا ته به د هغه حق میلاویږي، مه یېرېږئ. فوالله ما الفقر اخشى علیکم، زه ګوره په دې نه یېرېږم چې په تاسو به غریبي راځي، د غریبۍ نه نه یېرېږم. یېرېږم په دې چې ان تبسط الدنیا علیکم، د دنیا به په تاسو پراخه کېږي لکه څنګه چې په پوخانو باندې پراخه شوې وه. فتنافسوها کما تنافسوها، نو تاسو پکې مقابلې کوئ لکه څنګه چې پوخانو کړي دي. فتهلککم کما اهلکتهم، نو تاسو به هلاک کوئ لکه څنګه چې پوخاني هلاک کړي دي. دا یره د رسول الله وسلم وه، د غریبۍ یره نه وه. و د غریبۍ نه، یره دا و چې دنیا به پراخه کړي. او زموږ دې زمانې ته وګوره، دنیا پراخه شوې ده که نه ده؟ نه ده پراخه. دا کم نعمتونه چې موږ سره دي که نه، که دا نعمتونه دي زموږ دا پلار نیکونه چې کوم قبر کې پراته دي هغوی ته دې ذکر وکړو نو هغه به ته دوی دا لیونی شوی دې څه کیسې بیانوي. تپوس که چېرته مشرانو کې دې څوک ژوندی بره په نسب کې که نه، تپوس ته وکړه چې څنګه و ژوند د دوی او څه حالات. ځکه خپل حقیقت مه هېروئ. تا دنیا پراختیا رسول الله وسلم یېرېدلی دې دلاسې چې تاسو به پکې مقابلې کوو، او بیا پښتانه چې کوو مقابله کوي. دا نور قومونه کې هم مقابلې، خو زموږ دا نه دي. دا
سمه مقابله زموږ روا دقه یو باسي یوه خبرې که دلته د مسافرو منځ کې کښېني نو دا ذهن بدله په یو خبره باندې داسې کړي چې سودي وګټلې سودي راوړي سودي وګټلې سودي راوړي ها ټوټې پسې واخېسته کار یې وکړم ما ته اوس دا کیسه ذکر کړې وه زما مخکینۍ خبره د زه د